دا د بونیر ایلی کلي سره تعلق لرونکې 15 کلنه سباګل ده چې په اسلامیه ګرلز کالج پیښور کې د 11 جماعت طالب علمه ده. د سباګل دواړه لاسونه په ماشوموالي کې د یوې حادثې ښکار شوي وو چې ترې دواړه لاسونه کټ شوي او سباګل اوس په خپو لیکل کوي. سباګل د ژوند سختو له شکست ورکړی او د تعلیم د لارې رڼاګانې حاصلول خپل هدف ایښودی. او زه ماشوم وم 2005 کې چېرته بجلي باندې کرنټ شوی و نو هغې په وجه باندې شوق مې هم و. زما مامو و هغه به زمونږ سره و هسپتال کې به راسره و نو هغه به راته ښوول داسې کوه داسې کوه. ای په خپل باندې کوي نه شو ما ته به یې وي داسې ونیسه پین ونیسه داسې وکړه جو هغه راته ښولي او کپړې پرېس کړم او انځۍ هم شمه او ارسه کام ارسه روټۍ هم خورم. زما لا مې ډېره خوښه ده لا سره مې شوق دی او ملا به کم محیطه نو هغې خو کورونو کې ناست زما نه ښودی زما مخې ته مې تلل خو کیزه هم د ملک دپاره څه وکړم. سباګل وایي هغه سوچ او نظریې ته ماتې ورکول غواړم چې د جنکو تعلیم بې مقصده بولي او دا چې د پښتنو خاوره د ډېرو صلاحیتونو ډکه ده. دلته کې داسې کاري نه چې داسې کاري نو هغه روممیټ مې ده ملایکه هغه را ټول کار کوي او داسې کار یا په سټډي کې مې هیلپ کوي داسې را کوي. نن سبا داسې نه شي کېدی سبق نه ګران سبق نه بغیر پاتې کېدل. سبا یو مور چې سبق وایي نو د هغې هغه ټول ماشومان بیا تعلیم یافته وي او هغوی له صحیح تربیت ورکوي. د اسلامیه ګرلز کالج پرنسپل پروفیسر ډاکټر امتیاز وایي چې سباګل د معاشرې د نورو جنکو لپاره یو مثال دی. دا چې کله په پیله ورځ ما ته راغله او دا ما ته ودرېده نو ریلي ما ته دا پته نه وه چې دا ډسیبل ده. دوی ما ته وایي چې سر ما له ټیبل پکار دی. ما ته چې ولې بچې او ما چې دې ته وکتل نو I was really shocked چې یا الله تعالی زه به د دې بچی سره 2 کاله څه کوم. یا الله تعالی احسان زما سره ډایرکټر ورکس دلته ناست په موقع باندې within 1 hour دی له ما سټول ارینج کړو for writing. ما ته چې سر زه خو په لاس په خپل لیکل کوم زما خو لاس نشته. هغه د الله تعالی ډېر لوی احسان within 1 hour او زه تارو لید دې چیک اپ کوم چې خدای دې ته څه مشکلات نه ملګری د دې ډېر زیات کوآپریټیو دي که هغه هاسټل کې دي که دلته دي که په سر لوپټه ټینګول دي ولا او که د هغې بیګ اخیستل دي او ما نه چې څونه کېږي زه پرنسپل او زما چې څونه ملګري دي استادان دي هغې ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې دا سپیشل خلکو کې دا راځي. د سباګل مور او پلار دا ماشومه کامیابه لیدل غواړي او د دې تنکي خوبونه رښتیا کول غواړي. سباګل د بونیر د پښتنې ادبخیزې او مردمخیزې خاورې هغه ملاله ده چې د تعلیم د لارې د دغه نړۍ د دغه دنیا نه تیارې ختمول غواړي مشالونه بلول غواړي. د کیمرامین صاحبزاده جانزیب سره امین مشال خیبر نیوز پېښور.